سلامونه او احترامات ملګرو. صدام حسین شباب میوزل بیا ډیر ټیم پس تاسو مخې ته یم د یو نوي کلام سره د یو نوي پروګرام سره، چونکې مصروفیات ډیر سیوا او د دغه وجې ډیر ټیم وشو چې ما تاسو مخې ته داسې یو نوی کلام نه دی راوړی. نن چونکې زه په اسلامي کالج کې موجود یم، زما کلاسونه هم روان وو، د دغه وجې نه مصروفیات ډیر سیوا و، نو لږ داسې بریک اپ پکې راغلی او لږ ډیر ټیم موږ کلام مخې ته رانه وړو. نن ما سره زاهد داوړ موجود دی چې یو سټوډنټ دی د پوهنتون. تاسو ته به یو کلام په ترنم کې وړاندې کوي. زاهد داوړ صاحب هرکلی درته ویل په خپل پروګرام کې. ستاسو ډېره مهرباني. د یو غزل دی پیر محمد کاروان صاحب، جی ارشاد. نو دا به در سره شیر کوم. وایي چې بلتون هم دی جانان هم دی، واه دا ژوند خو ګران هم دی آسان هم دی، واه ډېر ښه. پکې بلتون هم دی جانان هم دی، دا ژوند خو ګران هم دی آسان هم دی. معشوق مسکے دیو مین ژاړي، معشوق مسکے دیو مین ژاړي، لمر پلوشې کوي باران هم دی، لمر پلوشې کوي باران هم دی، دا ژوند خو ګران هم دی آسان هم دی. زبردست. او سپوږمۍ په ویر کې دی یوازې نه یم، سپوږمۍ په ویر کې دی یوازې نه یم، خپه پتا پسې اسمان هم دی، دا ژوند خو ګران هم دی آسان هم دی. اوس یې خبرې تر انګورو خوږې، اوس یې خبرې تر انګورو خوږې، موسم د مني او میزان هم دی، دا ژوند خو ګران هم دی آسان هم دی. ډېر ښه. اخ د سپوږمۍ د شپې یو سیوری مې یار، اخ د سپوږمۍ د شپې یو سیوری مې یار، را سره ناست هم دی روان هم دی، دا ژوند خو ګران هم دی آسان هم دی. ډېر ښه. چې تا په موسکو ورکتلې بار بار، او چې تا په موسکو ورکتلې بار بار، کاروان غزل هم دی کاروان هم دی، دا ژوند خو ګران هم دی آسان هم دی، پکې بلتون هم دی جانان هم دی، دا ژوند خو ګران هم دی آسان هم دی، دا ژوند خو ګران هم دی آسان هم دی.
زاهد داول چې تاسو ته یو کلام واورېدو کې زاهد صاحب تاسو ډېره مننه پرې تلو کې به زه تاسو ته یوه ټپیزه ووایم او ټپیزه ده وایي په نه خبره مرور شي او لاړ شي اغیارو سره مل شي زړه به مې دې پسې پاگل شي وایي څوک چې د چا د باغچې ګل شي مناسب نه ده چې څوک پې تېروي نه ډېره مننه